سلامونه او نیکې هیلې افغانانو پښتنو ورونو د ټوکې مې کولې د ټوکو نه رښتیا شوله د یو آیپاډ د وجې د یو موبایل د چارجر د وجې ستاسې ټول کور اور اخیستی شي ستاسې فامیل ته غټ نقصان رسولی شي ستاسې ماشومانو ته غټ نقصان رسولی شي دا شی درته نن زه په ثبوت باندې رسوم ځکه په دې شي مخکې ما باور نه کوو چېرې دا دروغ دی چې یو سړی موبایل په چارج کې پرېږدي او هغه ګنې هغې د لاسه به اور ولګېد د آیپاډ د لاسه نو اول در باندې دا ویډیو ګورم چې په کوم ښار کې زه اوسېږم د آیپاډ د وجې یو کور باندې اور لګېدلی دی او دغه ویډیو د ثواب په نیت باندې شیر کړئ خیر تاسو خو د بدو ردو دا بعضې خلک ویډیوګانې شیر کوي خو دا د ثواب په نیت باندې شیر کړئ چې د هر یو فامیل غوږونو ته ورسي او د دغه شي مخنیوی وکړي نو دا ویډیو تاسو وګورئ بیا سره خبرې کوم. Assalamu alaikum. I'm standing here with this brother. You got two houses here. One of them is the house burned because they put when the fire brigade came and they investigated, they said the charger was faulty. They put the tablet in and they went away. When they came in and they was just burned, so don't leave the phone and things like that overnight. And yeah, it was not my charger, and they said it was just for, and it was just okay. I normally do it myself as well. You see? Nah, don't do it, bro. You sure? Yeah, 100%. It's very dangerous. So, but sometimes some charger they put it on. They don't. دا ویډیو تاسو وکړه افغانانو پښتنو ورونو دا زه چې په کوم ښار کې اوسېږم دا واقعا هلته شوي دا چا چې تنه ویډیو کړې ده او مخې نه ښکاري دا هم زما ملګری دی پښتون دی دلته ما سره ژوند کوي او دا کیمره کې چې تاسو وینئ دا پنجابی چې خبرې کوي دا هم زه پېژنم زما د کار دې ته راځي او دغه کور چې کوم ځای کې سوځېدلی دا هم ماته معلوم دی چې په کوم ځای کې دی ځکه چې زه په کوم کلي په کوم ښار کې اوسېږم دلته دا واقعا دلته شوې ده نو دی په دې انګلیش په ژبه باندې دا خبرې کوي چې د آیپاډ د وجې دلته پورته ایښی او اور ولګېد او بیا چې فایر والا راغلی چې معلومات وکړو نو د آیپاډ د وجې دغه کور دغه پورته کوټې اور اخیستی و دې ته خو کوم نقصان نه دی رسولی ځکه دې لاندې و نو دا واقع هر یو سړي سره کېدی شي هر یو سړي کور کې دا واقع کېدي او کله هم چې تاسې ګورئ پښتنو ورونو آیپاډ یا موبایل چارج کې خره چارج نه لري کوي خصوصا د شپې موږ او تاسې ډېر بېغوري کوو په دې شي نو ماشومانو سره موبایلونه ماشومانو سره آیپاډ هغې پکې همداسې وروره چارج ورکړی ټوله شپه هغه چالان وي دلته زما خپله د یو ملګري په کور کې دا واقع وشوه هغې سره هم داسې یو واقع وشوه خو موږ دومره ډېر سیریس یا دومره جدي موږ نه واخیستی خو اوس راته په ثبوت ورسېده چې دا شی ډېر نقصان رسولی شي دې شي ته هم ډېر توجه چې خپل موبایلونه یا آیپاډ یا نور داسې برقي سامانات نه ډېره استفاده ترې مه کوئ د ضرورت په حساب استفاده کوئ او د شپې به ځان سره نه موبایل پرېږدئ په چارج کې بغیر چارجه موبایل ایښودل ښه نه دي او نه آیپاډ ماشومانو په لاسونو کې پرېږدئ نو دغه ویډیو ډېر شیر کړئ او که یقین هم نه راځي تاسې ورشئ ګوګل کې هم سرچ کړئ ځکه ګوګل کې اوس ډېر شی نه راځي بله ورځ پکې ما یو کلیپ کتو هغه ښځه خپل میړه ته وایي چې ویر از مای هزبند یعنې زما میړه چېرته دی ګوګل کې ورته وښیي فلاني کور کې دی نو دغه ودونو والا یا دا خلک دې لږ په احتیاط ګرځي ځکه اوس ټکنالوژي ډېره مخکې تللې ده سم ګرځئ او خپل کور کې اوسېږئ نو په الله سپارم یو ټوکه غوندې مو کړه دا ویډیو مخکې شیر کړئ د ثواب په نیت چې هر یو کور ته ورسي